وای کم انسان چې د روټۍ نه وروسته دا دعا صرف یو پیره ووایي نو دته د ټول په ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړي، د یوه ګناه هم پاتې نشي. زما عزتمندو او دا دعا چې دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې ښودلې ده. حدیث شریف په ابو داود شریف کې راغلی دی. دا دعا کومه دعا ده؟ زه دلته تاسو ته وایم او په دې سکرین باندې هم تاسو ته لیکم زما عزتمندو. نو چې کله هم تاسو روټۍ وخورئ، د روټۍ نه تاسو فارغه شئ، نو دا دعا تاسو صرف یو پیره وایي که نه، ستاسو ټول په ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. او دا تاسو ته الله تعالی یو مقدر کړی. زما عزتمندو موږ سره الله تعالی محبت ساتي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم موږ سره محبت ساتي، مینه ساتي. د دې د وجې نه الله تعالی موږ ته مقرره کوي، وخت په وخت الله تعالی موږ ته مقرره کوي په وړوکې عمل باندې الله تعالی موږ ته زموږ ګناهونه معاف کوي. نو که تاسو غواړئ چې زموږ ټول په ټول ګناهونه دې معاف شي، نو د روټۍ نه وروسته دا دعا صرف یو پیره وایي، ستاسو ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. دعا څنګه ده؟ دعا ته غوږ کېږدئ. دعا داسې ده: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة. بس دا دعا د زما عزتمندو. نو روټۍ خو به اسم تاسو خورئ، روټۍ نه خو څوک نار نه پاتې کېږي که نه، خامخې خوري. ورپسې بیا لږ غونتې تکلیف وکئ او تکلیف خو پې شته دی نه. ورپسې دا دعا صرف یو پیره تاسو ووایئ که نه، په سکرین چې تاسو ته کوم ښکاري، نو الله تعالی به ستاسو ټول په ټول ګناهونه معاف کړي. خو واړه ګناهونه به الله تعالی ستاسو د دې دعا په برکت سره معاف کوي. اگر چې په حدیث شریف کې څه تذکره نه ده راغلي چې واړه ګناهونه دي او که لوی ګناهونه، حدیث شریف کې خو داسې دي چې الله تعالی به ستا مخکني ټول په ټول ګناهونه معاف کړي. خو بیا هم علما کرام د دې په تفصیل کې بیا وایي چې الله رب العزت په دې دعا په برکت سره ستاسو واړه ګناهونه معاف کړي. لوی ګناهونه چې دي که نه، هغې دپاره به بس تاسو توبه وباسئ. او توبه څه ګرانه خو نه ده، بس په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شه، الله تعالی ته وجاړه چې الله تعالی زما ګناهونه معاف کړي. او په دغه ګناه باندې چې پښیمانه شي او په زړه کې دا نیت وکړي چې آینده به زه دا ګناه نه کوم او د دغه ګناه نه توبه وباسئ او استغفار پې وکړي، نو دغه لوی ګناهونه به هم الله تعالی بیا ستا معاف کړي. خو واړه ګناهونه چې دي که نه، دا فوراً د دې دعا په برکت سره به ستاسو ختم شي، الله تعالی به تاسو ته معاف کړي. کم انسان چې د روټۍ نه وروسته دا دعا صرف یو پیره ووایي: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة. بعض خلک اوس وایي چې روټۍ نه وروسته خو دا بله دعا هم ده که نه، نو دواړه وایي، کوشش کوئ دواړه وایي. یو دعا دا ده که الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، دا هم ویلی شئ او دا دعا هم ویلی شئ. دا کومه چې اوس تاسو ته ما وویلې، او اوس کومه به مخکې وي نو هغه ستاسو خوښه، ستاسو مرضي ده چې کومه مو مخکې کا کومه مو وروستو کا، هغه ستاسو خوښه ده. روټۍ نه وروستو دا دعا چې صرف یو پیره تاسو ووایئ که نه په سکرین چې تاسو ته ښکاري، نو ستاسو ټول په ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کړي، عملنامه به الله تعالی ستاسو د ګناهونو نه صفا کړي. نو په خپل هم د دې دعا اهتمام شروع کړئ. هر روټۍ نه وروستو دا دعا صرف یو پیره وایئ او نورو ملګرو سره، نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغوی هم دا دعا زده کړي او دا شروع کړي. نو هغوی چې کله بیا دا دعا وایي، هغوی کې به ستاسو پوره حصه وي، تاسو ته به پوره اجر ملاویږي. نو دا ویډیو ډیره شیر کړئ. ټیک شو؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.